د انشقاق مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلوراتیا اومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 25 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت کله چې اسمان چیرې کړای شي او د خپل پروردگار امر عملی کړي او د هغه حق هم دا دی چې د خپل پروردگار امر ومني او کله چې زمکه وغوړول شي او چې په هغه کې دننه دی هغه د باندې وغورځوي څه شکړای شي او د خپل پروردگار امر په ځای کړي او د هغه سره همدا خی چې هغه عملی کړي هله به حقایق برملا شي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه انسان بشک په هغه لار کې چې ته د پروردگار لوري ته ورتلونکې ډیر ستونزې غالي او د کار په پای کې له هغه سره یو ځای کیدونکې فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا بیا چې د چا عمل نامه هغه ته مخامخ په خلاص کې ورکړل شي له هغه نه آسان او ژر حساب اخیستل کیږي او هغه به د خپل کسانو لوري ته خوښ په خندا ورستنیږي وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا پاتې شو هغه څوک چې عمل نامه روسته د شاله خوا ورکړی شي نو هغه به ژر مرګ وغواړي او د بل لمبو اور کې به وغورځي إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بشک په دنیا کې هغه په خپل کورنۍ کې به اندېښنې او خوشاله غانګېرلې و چې زمون خواته بیا ورګرځېدونکی نه دی بلى إن ربه كان به بصيرا او بشک د هغه پروردگار د هغه ټول کړنې لیدلې فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق نو نه د داسې زه د ماښام په سوروالي قسم خورم او پشپا او څه چې غیر اغون کړی دي او په سپوږمۍ چې کله پوره بشپړ شي تاسو به ارو مرو پړاو په پړاو لیو حالت نه بل حالت ته تیریدونکي روان یې فما لهم لا يؤمنون بیا په دې خلکو څه شوی دي چې ایمان نه راوړي د انشقاق مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلوراتیا اومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 25 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 20م آیت څخه اوري د دې آیت په اوریدلو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ او کله چې قران دوی ته لوستل کیږي نو سجده نه کوي بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون بلکې دا کافران خو دې پر خلاف دروغ غني دا چې حال کې چې دوی په خپل عمل نامو کې راغونډوي الله په هغه خپوهيږي فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون نو لدې عمل دوی ته دردونکي عذاب زیری ورکړه البته کوم کسانو چې ایمان را وړای دی او چې ښه عملونه کړی دي د هغو لپاره هیڅ پایته نه رسیدونکی ثواب